دا قصه ته بیا بیان جناب الامام قال الله شيخ بن انجوري قال اخبرنا عبد الله بن عبد الله بن عبد مسعود بن ابي هريره قال قام عربي وبال في المسجد فتناوله الناس خلق بچته شروع کړ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه بريده وحريقوا على بول سجلا من ماء فبول يودول واچوي د بورق او بو او زنوب ما زنوب غټه بورقه ته وي دا په غټه بورقه وي سجل دول شا باټه انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين تاسو راغلي شوی اسانی اختیارون کی په دعوت او اصلاح کې سختی بنه کوي اسانی به اختیاروي امت ته سختی بنه کوي حدثنا عمدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى سيد قال سمعت انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن يحيى سيد قال سمعت انس بن مالك قال جاء رابين بال في طائفة المسجد طائفة د مسجد یعنی یو طرفو ځکه په یو بوغا چوري چې وبزروزي ور یو ماء ملقاوي یو ماء ملاقوي چې لاندې میچازي پرتیو بده په واچولې او میچازي ختم شنو ځمکه پاکه شو او کلام دی په پرتیو یو میچازي په واچولې ارسي پلیت کړ نو یو ماء ملاقوي یو ماء ملقاوي نو کلام دی میچازي بده په ورخه واچولې او بلاړه بس پاک شو او کلام دی په پرتیوي او د پاسه دی په میچازي واچول او ارسي پلیت کړ نو ماء ملاقي او ماء ملقا کې دا فرق باب بول السبيان اما شمان متیاز به بارک مې تدری مسله کویلو کړه څو علما ظاهریه خو پاک وایي ورته او پاک د الک میچاز ته پاک وایي ځکه حضور پرشه او په نصح کفایت کړه او باقی علماء نه پلیتی دي په شریعت په بعد نجاساتو کې تخفیف اختیار کړي نو اوزاعی سے بل په دواړو کې نصح کافی ده مالک او امام ابو حنیفه دواړو کې به غسل کې شافعی سے او احمد سے وای په بول د الک کې نصح او په بول د جنې کې غسل زمون مذهب کې فرق ده منګه غسل وای خدای الک غسل خفیف وای او په جنې کې غسل شدید وای ځکه پنځه الفاظ راغلي رش راغلي دي مسح راغلي ده صب الماء راغلي دي اتباع الماء راغلي دي او لم يغسله غسل راغلي دا پنځه واړو چې تطبیق کې نو مفاد مشترک غسل خفیف دي ځکه لم يغسله غسل نقد مفعول مطلق ده پکلک وینځلې دي وینځلې یعنی غسل یې وکړي او په سخت وینځلې نه کړي نو او فرق مې ته خودلې و د چینه او د الک د شریعت باندې الک کې فرق کړی دی او چینه کې دا ته یاد دي کنه دا باسونه په ترمذی شریف کې تیر شي دا عائشہ مسلک ته حدیث نه خلاف دی ځکه چې حدیث کې نستن فقره او چې غسل خفیف کې دا تطبیق شو د ټول روایتو علی معنى واحد جمع بین روایات راځي حضرت عبد الله بن سفیان رضی الله عنه کې شان نه نبينا عائشة أم المؤمنين ما قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبيين وما پنځو ماشومانو په سید الکائنات باندې امتیاز کړی حسن حسین عبد الله بن زبیر او عامر بن هشام او ابن داوود ابن ربيع بنت محسن جئت بابن الله ربيع بنت محسن وایکا ام قیس دا غیزوی نو پنځو ماشومانو په حضور امتیاز کړی حسن حسین ابن زبیر عامر ابن هشام لیک سالم ابن هشام او یو ابن ام قیس دا دی وی کنه ان ام قیس بنت محسن انها تد ابن لها صغير يوم ماشوم ما راوستو لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره ما شمان يخفض ده حضور پاک کلول به غیکی به کینو وبالا یو ځل حسنین مبارکینو کې یو کس کولو یو عربی ناس وی سیب زما خلص زامن دی ما یوم نه خپل کړي نو حضور پاک ورته قتل چې خدای ستاسو زړه رحم وکړي زه خدای مالک نه شفقت په ماشومان او مینا کول دا په اخلاق د انبیو کرامو
نبی کریم ماشومان سره مینا کول فدا بمان فنزعه ولم يغسله مسلم کې دی ولم يغسله غسلا فکامل وینځل نه دی وینځل وینځل خراغلو او نطحه ورش دا په مسله د مزه کې او په مسله د ملحس کې په معنا د غسل سره وکنه اتفاقا شریعت په بعض نجاسات تخفیف کړي لکه توره چې پلیت شي په خاور یو مګه پاکه اینا چې پلیت شي په شګو یو مګه په خاور پاکه موزه پانا چې پلیت شي په ځمکه راکاګه پاکه ځمکه چې پلیت شي مایه سیس نو جانور پوچې دو پاکه شي سرمن چې پلیت شي نو په دباغت پاکه شي نو شریعت په بعض ځینو کې احکام کې تخفیف راوستل نو دارنګه د ماشوم په حکم کې تخفیف او باب الخوف بول قائما قاعدا بول قائما امراغله قاعده یعنی اصلی سنت هو قاعدا دی او احیانا قائما جائز دی ضرورت وخت کې ځکه حضور مبارک کړی دی یو ځل نه خو سنت نه دی ځکه دا واقع یو ځل نیم شوی دا عائشه به انکار کاو اشپغو وجه مې ته ترمذی کې خوده انسان هذا مقالد سنة شبط عن نفس نبي وأن حذيفة على تم نبي سنة سبعة رحمه وبال قائما ثم دعا بمان فجيد بمان فتوضع عن باب البول عند الصاحب والتستر بالحائط ما هو ذلك البول دا باب دی په دې غرض چې ابو داود کې خدا روایت ته کان اذا اراد المصحف ابعد في المصحف چې حضور بلره ته او دې کله نږدې کړی نو فرق دی چې هغه لري تللی د باراز د پاره تللی د قضاء حاجت د پاره او دا نږدې چې د بول د پاره نه یا هغه عمل بالعصمت چې دا عمل بالرخصت دی باب البول نه د بول په لفظ سره دا معلومیږي د میتیازو لپاره لري تل ضروري نه دي او د باران لپاره تل ضروري ځکه دا غیر حوي یې سره आवाज خارجي نو ته لري ده والتستر بالحال او دیوال سره ځان پټو دیوالي اونې بلا دیوال ذکر کوي چې حدیث کې دیوال ذکر راغلی یعنی ارشي چې پټي میتیازو چې کینو یو پناه ده ته کینا دیوال ته اونې ته کمر ته چې مخ کې سړی دی نه ویني كان أصبار ما مشي وقال زنجر المنسول النبي وأنا نقدم فرأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم يتماشى من روان فاتا صباح القوم سيد الكائنات وديران لقوم دورا به الفعات دیوال شاتو مارګون دی باندې طالبانو اعتراض وکړو چې پردیس او باته استعمال څنګه دي ما ته ویلو چې دا په عرف عام دي عرف عام کې په دې سینو سکنه خپکی دا پردیس مکه نه لوټه راشتل په دې سکنه خپکی او د دیوان په نړیدو خپکی یو باغی میوه پکینی خلق په نه خپکیږي یا غټ فصلی او که تازه ترکاری وی خټکو باغ وی ځواني اغه دي شوکای او تو ورشه پکې تشریف کیږي نو په دې مالک خپکیږي نو په ترکارو کې پښنو غایاو کې یا پښنه غنمو کې چوس او خرابيږي ابنک او غټ فصلی لکه غنومیان یاونی او باغون وقنین و خیر نو دا با عرب دا بلاو دا گوه اوس یو ځای کې خلک سوري ته کینی او تال ته دسمات یا د ګودر غاړې د سیند هغه نه خزي بوړي او تال ته دسمات کې دا ثواب بازار ده دغه د عقل نه وکاره او باب البول عند صبات القوم دا باب پدې دی چې پدې کې عرف عام قرینه ده دې چې دې کې خلک مسامحه کوي په ډیران د قوم بغیر اجازه ته کول شي په پردي سادم کې امتیاز کول شي بغیر اجازه ته ابن محمد العرب قال كنا شمط المسلم بيوان قال كان ابو موسى الشريف شدد في الباب اما موسى الشريف ډیره سختي کوله سختي دا چې د بازار سره شیشه ساتله هغه به سامان تونی ولا امتیاز به په مازه پکې وکړي به په مازه واړولې بیا څنګه چې ساس کې راغلی شي نو سختی کولا نو چا دغه ته وې
او د بداوی چې بنی اسرائیل ته دومره صح حکم چې چا امتیاز جامو ته امتیاز ورسېد نه به پرې کولې په کنچه حذیفه سے وی لیته امسکا د دې تشدد نه بلا سوال دا نه پکا ځکه ما ته حضور یاد چې په ډیران د قوم امتیاز کړی دی او په ولاړه کړی دومره احتراز نه کړی لکه په ولاړه کې خدای څخه احتمال لازم کړه نو دا نظام ساتل ضروري دي ګڼل نو ته دومره کې چې په ناس تکي او شیشه به ځان ته نیولا بوتل پاره کې به وکړي چې ساس کې راشي که پس مو کومه څنګه چې ساس کې راشي بوتل به په مزه واره وی شدیدات دا سختی مکو خلاص چې دا سختی کې باندې کړي د کې زمون لپاره بس باب غسل الدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه بسم الله الرحمن الرحيم باب غسل المني وتركه وغسل ما يصيب من الماء باب د په بیان د مشروعیت د وینځلو د منع کې او د ګرولو کې او غسل د توبت چې د خپل د جانب نسړي ته ورسیږي باب د مسائل د منع لپاره منعقد ترمذی کې موږ مفصل ویلو په اجمالا نه وره دا هو ترشیب ده باب غسل الدم غسل الدم خو ترشیب ده نصف په معنا دا غسل سره دا مونږ عبدالله محمد سلمان قال سنة إحيان الشام قال سنة فاطمة الأسماء جاءت امرأة من النبي فقالت رأيت إحدانا تهيج في الصوت كيف تصنع قالت تحطه پلاس په اومږي به په نکو غره یو بو پواچی به وینځ په بو دلته نصح په معنا د غسل سره په اتفاق د علماء سره دغه نصح موږ په معنا د غسل وای په بول سبيان وګوره یو کمال دی ترمذی او د کې او فرق دی ترمذی کې دم الحیض او دلته دم مطلقاً ذکر دی نو ظاهریه دا مسلک ته چې صرف دم الحیض پلیت او د فقهاو د ملت ټول په دې اتفاق چې دم مطلقاً پلیت د باب څنګه کې خو مطلق کې خو باب غسل الدم دم زل ضروري دی موږ د ټول فقهاو مسلک اختیار کړو ها هغه کې ترمذی کې مقدار د نجاسات مونږ ویلو نو محمود قال ابو معاويه قال سنه شم نو ته نبی ناشدا حاجات فاطمه الله في حويش النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان امراه مستعاذ فلات فضعوا الصلاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك يقوم دا رجوینا دا وليس بحيض فاذا اقبلت حيضتك فلا الصلاه واذا اقبلت تغسلي عنك الدم دموینزا ثم صلی قال وقال ابي ثم توضي لكل صلاه تاجا ذلك لا مداویلی چې ورته دوی هر مانزه د پاره او تس کو چې سو پر بل وخت نه راغلی دا د غیر د مالک سے نه د ټولو امامانو مسلک ته چې هر مانزه لا او تس کوي مالک سے استحاده ناقض نه وي دا تفصیل تیر شوی نو باب غسل المنی حکم د منع ذکر کړي دا منع په باره کې تفصیل من ترمذی کې ویو په اجمالا نه وره دوی امامان منع ته پاک وای دو پلیتا وای حضرت امام ابو حنیفه او مالک سے پلیتا وای او حضرت امام شافعی او امام احمد سے پاک وای به شوافی یو روایت دار چې پلیتا ده یو روایت دار چې د خود پلیتا د سړو پاکه د حیوانات مبارک دغه ولد یو قول دا چې د ټول حیوانات منی پلی کړه پاکه ده الا الكلب والخنزير دیم قول دا چې د ماکول اللحم پاکه ده او د غیر ماکول اللحم پلی کړه شافعی صاحب چې پاکه ورته وای دې سوې
درې قسمه دلایل وي. اوله دا وي چې په حدیثو کې په فرق په حق کفایت شوی دی، نو که دا پلیته و نو اصل په پلیته کې غسل بالماء دی او شریعت دی کې غسل بالماء ضروری کړی نه دی، نو معلومه دا شو چې دا پاکه ده. دویم دا چې دا اصل ده انبیاء کرامو دی، نو دې ته مونږ څنګه پلیته ووایو. دریم دا چې ابن عباس نه دا نقل ده چې المنی بمنزلة المخاط فاضله عنك ولو بإسحار. نرمبه خبر دا جواب دی چې ټیک ته مالکیان دلته حدیث پریدي په قیاس عمل کړي، هغه غسل ضروری وي په ټولو اقسامو د معنی. مونږ اتباع حدیث شریف کړی دا، مونږ وی غسل راغله دی، فرق راغله دی، حکم راغله دی، سلط راغله دی. قرینه دا شریعت په بعضو نجاساتو تخفیف وخت کړی، لکه موضع د نجاست دوبره ایکی کانه کافی کړی سره چې باغې قنا او قما د نجاست ناراضي. په پاڼه کې مګل کافی کړی، پس مکه کې اوچېدل کافی کړی، په سرمن کې دماغت کافی کړی. نو په بعض انواع د نجاساتو کې شریعت تخفیف کړی دی، نو معنی دې نه دغه باب نه کدا پاکوي. نو یو حدیث منتدو خای چې حضور سره دا منه نه پکې مونږ کړی دی په جامو کې. نو کدا پاکوي یو ځل خو به مصطفی دا بیان د جواز د پاره مونږ کړی پکې، و چرته په منه کې مونږ نه کړی، ازاله کړی دا یا په فرق یا په سل یا په حق یا په غسل. دا ابو داود شریف نصن حدیث ته چې معاویه سے ام حبیبین تپوسو کو کان یصلی فی الثوب الذي يجامع فيه قال نعم اذا لم ير فيه اذى، کہ عذاب پکینه والی به مسکاو. نو چې زاله راغله دا معلومه شو چې آرام. ابن عباس په منزلة المخاط وای دا په لزوجت او په شکل کې او په منظر کې هغه نه هو طهارت او پاکي نه معلومي، تشبیه کې عموم نه وي، التشبیه لا عموم له. او کومینو دا غره زمون غره د عمر فاروق ته نو جامع روغ وینځلې چې کوم موږ کې په منه کې کړو دوباره وینځلې موږ دوباره. نو عمر فاروق اولا بالاتباع د ابن عباس لا لس حدیث ته مون سره پنځه مرفوع او پنځه موقوف چې ټول دلالت کوي په نجاست د معنی. شاه ولی الله سمای مخرج د نجاسات و ځکه منی دا کم نه نوځي د مخکې اندام دینه امتیازي مزي هغه په اتفاق د علماء په لیکه دا وینم تیوسی. نو چې هغه مخرج د نجاسات و د منی دغه د نوځي مخرج نو حکم د نجس پکار. دین طبیعت سلیمه دا غیر اظهار نه نفرت کوي، نو چې کوم خواص مکبره د نجاست دی هغه په معنی کې موجود دي، ریو جن موږ معنی ته پلیتا وایو. امام بخاری د احناف ورې خوښه کړی دا، نو دی وی د معنی ازاله ضروری ده یا په طریقه د غسل یا په طریقه د فرق او به ګره پنوک او د خځه رطوبت مخامین ځکه هغه مزیده خځه کې رطوبت زیات. زعم خلقنا عبد الله مبارك خلقنا من الجزري عن سليمان بن سلمة عن قال كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بخار الماء في ثوبه تاكي بپجامو کې ښکارې د لامد ټاکي د وینځلو اثر. عندنا عبد الله قال تنازل قال سليمان بن سلمة قال سبت عاشر حاول سلام على سلام عبد الوارث قال سلام بن ميمون وسليمان بن سلمة قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب چې منی جامې ته ورسي
فقالت كنت أحسن من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وآثار الغسل في ثوبه بقاء الماء تاكد وضوء بخكاره ده. باب اذا غسل جنابه او غیره فلم يتمسره، کسری جنابت وینځي یا بل پلیتی او اثر په جامو کې سرګندونه حکم یې سوي دی. داوی چې دل د جامې دا ضروری نه دی، علم د جامه کې مسکول شي چې پلیتی تی وینځل کارانګ هم پکې ښکاری فرض. دا ځکه وی چې د ابو داود شریف یو روایت دی، اخذ چې تپوس کړو نو ورته وینه وینځه او پاره زیات رنگ ومګه. معلومیږي دا چې ازاله د اثر د نجاست ضروری ده. علماء وی هغه ته د ازالې د وهام او د شکوکو د لپاره دا حکم کوي. نو ځکه دې باب دی چې سړي جنابت وینځه او غړواله پکې ښکارې ده، دا معنی غوړه ده. سړي پرتو وینځه دا سنمار کې ونی سي کنه نو تا ته بټا کې ښکارې ده معنی. نو کټا کې پکې ښکارې ده پلیته یا وینه دی وینځه لکلکه خو ځړواله پاتې ده خیر، یا شینه او دسماته کوئی تو وینځه هلک شینواله قرواله پجامه کې پاتې شنو خیر ده. او چې دل د جامې ضروری نه دي. اما اذا غسل جنابته وغيرها فلم يتمسره، جناب مسلم اسماعیل قال سلام جنابت منیه ده یا غیر د منیه. قال جناب من قال سمعت سليمان بن سعد بصوب تصيب الجنابه. قال قالت عائشة كنت اغسل من صوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج للصلاه واثر الغسل فيه بقاء الماء. اثر د وینځلو په پکې ښکارې ده ټاکی ده وبو بقا ټاکی حصہ. جناب قال سلام قال سلام مؤمن محرام سليمان بن سعد عائشة ما كانت تغسل المنيه من صوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم وراه فيه بقعة وبقاء. ما باغ اثر د غسل لیدو په جامو کې ټاکی یا ډیر ټاکی. او باب ابوال الابل والدواب والغنم ومرابضها. دې ترجمه ته ګوره دا اوس وګړه. دې ترجمه کې حکم د ابوال او د ارواس او د ماکول اللحم بیانو. دا مونږ ویلې په تلمیذه کې په حدیث ته اورانیینو کې قدر تیار. ابوال او ارواس کې د علماء بنیادی دو مسلک دي. حضرت امام ابو حنیفه او امام شافعی سے و امام ابو یوسف پلیتی دی، او حضرت امام مالک او امام احمد ابن حنبل او زمون په ائمه کې محمد ابن حسن شیبانی وی پاکی دی. امام بخاری د دې مسلک اختیار کړی دی او د ابوال او ارواس د ماکول اللحم ته پاک وای. نو با پدې دی په ترجمه کې با آثار نقل کی، بیا رستو به حدیث ته اورانیینو نقل کی. اورانیینو حدیث من په ترمذی شریف کې ویلي او غاته کسان چې راعی د حضور مبارک قتل او حکم ماته د شرب د اموال او د البانش. به بر امام ابو حنیفه شافعی سے ابتدا فرق دی چې مونږه نجاست غنو خو نجاست خفیفه او امام شافعی ور سره نجاست غلیظه وای. او غلیظه کې خو هغه ډیر صح حکم دی کله نو کوم را پلیتینم جامنه اعظمون په نجاست خفیفه دی. ربع د جامع پلیته یا د یو حصے ربع پلیته یا د غینه کم چې ربع شین به منکی ربع نه کمی نو خیر. دلستونی ربع نه کم د لمن د ربع نه کم میتیاتی د ساروی ورته ورسی. نو منګه نجس خفیف ګڼو، شافعی سے به نجس ثقیل ګڼو. دا خفت تکم دی نه راغ. نو دا خفت علت په خپل زمونږ ائمه کې مختلف دی. حضرت امام ابو حنیفه و علت دا وجه د اختلاف د احادیث نه، ځکه بعض احادیث نه طهارت معلومي
آباز و نجاست نو اختلاف تقاضا دا تخفیف فی الاحکام گئی که یو نا پلیتی معلومیگی نو لبل نا طهارت معلومیگی نو طریقه دا جمع دارا چه نجاست خفیفی اگنا او امام ابو یوسف علت دا نجاست خفیفه اختلاف دا آراو دا فقهاوی او دا تابعین او تابعین او صحابه کرام چې په کومه مسله کې مختلفي ناغه پیدا کوي خفت لرا نو علت د خفت د امام ابو حنیفه پنځ اختلاف د احادیث شو او د امام ابو یوسف پنځ اختلاف د فقهاو کرام شو امام بخاری د غیر دوړو امامانو مسلک اختیار کړی او د ابوال او ارواس ته پاک وای یو په دلیل په ترجمه کې ذکر کې به حدیث ابواب الابل والدواب دا ابل په حدیث کې راغلی دی او دواب په عام دا تعمیم بار تخصیص دی والغنم او ګډي چیرلې او مرابض هاو دا غش پلنا وصلى ابو موسی فی دار البرید ابو موسی شری سے بیوزل په داخانه کې مسکو دار البرید داخانه والسرقین یا والسرقین والبغیة الى جنبه فقال ها هنا وسم سواء سرخین سره دوی را بلی کلی دی که خیال کرے رفع او جر چی جرشی نو عطف شو پا بریر نو فی دار البرید و سرخین دا پا دا سی دا خانه کی منزو کچی دا خانم و خاشنون پا کی پراتو اول بریتو سوا الى جنبه خوات اوچس مکوا نو دوی دا چی ما کمزه منزو کو دا غوچا کی برابر دے نو استدلال واضح ده ذکر خاشنو دا پاسه منزو او که والسرخین مرفوشی نو بید مبتدا را نو فی دار البرید پدا خانه کی منزو کو والسرخین والبریت الى جنبه یو طرف تا خاشنو بل طرف تا اوچوا دیوی دلتا و دغده برابر دی منز کولا ناغین عملا نمالمیش مچه سرخین مجرور کی مبیت معلوم دا سی چلو چه دا عمر فاروق زمانہ کے دا انتظام شوروش نو دا خانه جوڑ کرے پلارا برید دا کی تاوز نو دا دیزی این بداک آقا دیتا و رسید لس میلکی مثلا التا با یو کوٹا جوڑاو التا با ساروی ولار اوخیا است نو دا غزینا با دا داگی بے دا گواغشت آقا با بل دیتا رساو او دا غزینا بے دلتا واپس را رساو او دبا بے بل لورک دبا التا رساو نو رسول و راولت دا با لس میلا پنزل لس میلا کیو دا بے او رساو با یو ساروی دا غزینا بے راواشت دلتا نو په دغه ورځو کې با د شام او د ایران او د ملکونو خبر را رسید تارونه خونو کړ نو چې په ځای دغه جوړې کړې وې مسافر خانه هغه ته به داخانه وې یې کې بس کسان ناستو یو کس کو پکې ناستو ساری به ور سره تړلو او خانو دغه اسود اچره هغه به داګ راځو را رسو دې طرفه به ور رسو دا طرفه به راو لیکی با خلق پاند ابو موسی شریف دا خانه کی منزو کو او دا خاشرم پکیو دا مقصد پده که چه دا خاشرم دا پاسه منز کرده ابه وی دا چه ما منزو کو او دا اوچه یو شام ده یعنی دوارت پاهر ده دلیل تی دا روبت چه ابوال و ارواز کا ماکور اللہ حمسه ده پاک توی سرخین شی جار شنو دلیل واضح خدا دا چې استدلال کې احتمال ده د خاشنو د پاسا که منځي کړي خو مان حائل به کړي تو زکی به پیخي ټاټ به پیخي ځکه طبیعت سلیمه ته نه غواړي چې د خاشنو د پاسا د سړې سیندو کې نو مان حائل به کړي نو استدلال واضح نه ده اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال
او دارنګ چې دا وی دا خاشنو په دی او دی او چکی مون برابر دی یعنی خاشنو د پاسه سواچ او کو ځکه واچو ټاټ په واچو نو که دغه دې مونږ کې او کړي او چا باندې کې برابر دی نو چې احتمال د حائل شته استدلال واضح نه دی دیم که دا احتمال لرکو نو دا عمل دی او صحابي مکرم دی صحابی نه چې نور صحابه مخالفي ما دلیل کلام دلیل نه د صحابه کلام علی دلیل چې اتفاقی وي یې معارض او مخالف نه چې معارض او مخالف وي نو به حدیث د صحابي حجت نه ذکر باندې یو مقام لري به ترجیحات دي کذا دا قول اختیار او کذا قول اختیار حضرت امام ابو حنیفه وی چې د سید الکائنات حدیث یا خو پسر او چشم او که د صحابه کرامي او نختار منهم هغه کې بخواخه چې کوم یو قول درته او فقاری او چې تابعینی فهم رجال و نحن رجال د تابعی کلام په مونږه حجت نه ځکه په خپلم تابعی وی د صحابه او د کلام نه بنوي اختیار کا هغه کلام کې به یو صح پاتې شو حدیث ته مصطفی علی الراس والعين او کلام د معصوم دی او حجت دی علی الاطلاق او کلام د صحابه کې نختار منهم هغه کې اختیار دی وزبتنا او تابعین چې دی هغه کلام حجت نه دی هم رجال و نحن رجال جناب سلمان محمد محمد مدن یبنو بيد عرنيين وقصه ذکر کوي چې اوکلو اورینه رانه لاته کسان څلور د اوکلو درې د اورینه یو واسره بلو دا پاولو حدیث کې ویلو ترمذی کا نو نا خوشگوار پرانه هوا د مدینه سید الکائنات او طویل شریف خان تعالی د دې ابوانو الباس کې لا د نار بچو راید سید الکائنات قتل او خان روان خبر راغی تاول درل نو حضور واپس یو شل صحابه لګ نو چې ورځ اوچته د ډیر आवाज سلوینی ول لاسونه په پرېکې او سترګې والا سلایان کې پړ اول کو په الحمد استسقون حالا بخلاوت پاولا سره ډیر جرایم کړو لې موکړه اته نه موکړو وکفروا بعد ایمانهم او مرتد شو مختلف زینو کې بدا حدیث روړي دلته پدې کې راو چې حضور مبارک دیتا د خان د امتیاز حکم کړو چې امتیاز په لیتی وینو څنګه به اور ته حکم کړو یا کم اس کم د خپل د کنګالو له به حکم کړو جواب دا چې اکثر روایاتو کې د اقوال ذکر نشته او که چېرته ذکر یې نو مراد دې ته استنشاق وي اشربوا من ابوالها البانها واستنشقوا من ابوالها لا جاء متقلدا سيفا ورمحا دبابا علامه ابن حزم وی دا باب دا علاج او ضروريات تبيح المحظورات ایتا پا وحی خلی دا خودره وا یا بی شفا پا دے کدا من شفا بالحرام چه قطی معلوم اینا بے جائزه نا عام شفه من چه ابوالو تپلیت ویو یو عموم دا حدیث استنجهو من البول فی النعامت آدم عموم دا حدیث شامل دے طولو ابوالو دا ویم نبی کریم لشراو سارا ورشوا ابن مسعود توی دو درے کانی روڑا چیز پہ استنجا کن دو کانو یو خاشنو فال خراوستا وقال انها رکسون نو پا خاشنو باندې استنجا خوخانکڑا او رکسی ورطوی رکس متغیر دا حالت اصلی نا درم نحان اکل الجلالا
هغه ساروی به نه خوري چې خانشر خوري. نو چې هغه ساروی چې او چې خانشر خوري دا غي د خوراک نه شریعت منع کړی دا. او علت یې سره پلیتی خوري که پاک شي وي خو پاک لکه د غیا پشا دا غي د خوراک ته به منع نه راغله. نه نکړي جلالته جلاله واته وي هغه ساروی ته وي چې دا خاشنو د قسماتي په خوراک عادت شي. وی تی مخرق وخی مکرو کی نو که دا نجس نوی نو اثر دا نجاست بے وخی تنا رسید. او حضرنا دا مخالصنا شبت خالقنا متیات منسن خالقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یمن المسجد فی مرابد الغنم دا گلو چلو پشپول کی منس کرده نو دا ضرور نه چې خالص دا پچو دا پاسا والا رہی او مرابزو کی زینم بھی دو خان آگئی که نکو دا گڑو چه لوکی کرو دا ترمیزی که دا توبیل شو نو که علت و نجاست وی که آگئی که نکو خدام آگئی سرا برابر او که علت و حارتی نو ابوابو دا ابلو کی ولی نکش معلوم دا شا چه رجع نورو مورتا دا گڑو چه لوکی توازو دا مسکنت تا یار دا وحشیت پکی نشتا دا حمله نو پا آگئی که خالی زینه چه بو آگئی که بیمونس کو او مقصود به ایسان دا برکت لوی زیو جماعت چلانو جو ای کی با باز ای کی گڑی پنده ده باز ای کی با خجور در مندونو باز ای کی زڑیونه وی باز ای کی زڑا مخبراوا آغای طول اوان کروز مکه برامر طول از مکه مرابز الغنم نو نوشی جماعت لانو جوڑ کو مرابز الغنم یعنی علتا گڑی چه لیبا مندره ده علتا با خجوری مچی ده در مندو انت مزار قبرون مود کفاو او انت زری خجورم میں لے دا کتاب المساجد کے برداراش طول زی کی مرابز نو وش گڑی چی لے بمدرے نو دلیل استقاطی نرے آبا مائے خان میں من جلساتی فی سمن والماء دے ترجمے تا گورے مسائل تیرشی خود ترجمے تا بے گورے چی دے سوئی. وقال الزهري لا باس بالماء ما لم يغير طعم او ريح او لون. وقال حماد لا باس بريش الميرة. وقال الزهري في زعم الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء ينتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به باسا. وقال المسيرين إبراهيم لا باس بتجارة العاج. دي يوشي په مناسبت کې نور جزئیات ته اشاره. مسألہ سره مسئلہ دا طہارت دا اوبو دا نجاست دا اوبو دا چه پا اول مباحثو کی ترشیو دی پا ترمیزی کی ابو داود کی پا تحاوی دے باب کس بیان ہے اشارہ کی مسئلے دا نجاست دا اوبو دا طہارت دا اوبو نجاست و طہارت دا اوبو کی تقریباً 22 اقوال ہے ہوتا صدرے مشہور یاد دار ہے ادا کما ترمذی کی ویل اول مسلک د حضرت امام مالک صاحب لے چاغوی اعتبار کیف لارا دے کم لارا نہ دے او بپا کی ما لم يتغیر احد اوصافه من اللون والریح والذوق تعب او بپا کی الماء طهور لا ينجس شيء ما لم يتغير احد اوصافه دا تغییر په اجماع سره ثابت دی او په یو ضعیف روایت د ابن ماجه سره چې بعد التغییر پلیتی دی په اجماع د امت او قبل التغییر امام مالک سے وی پاکی وی ناغوی اعتبار کیف لره دی کم لره نشتا. حضرت امام بخاری دا غم مسئلہ کی اختیار کرن دیم ابو تا پاکی وی نچاره خواه کرا امام مالک بے اخبال دا احمد سے مشہور قول بے مالک شافی و احناف مختلف دی پدے کی چنا اول اعتبار کم لرده بے کیف لرده حکم کی دو بھی اختلاف شافی سے بھئی اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث دیرو بقلتین دی او دا قلتین نکمی لگی دی نو چه دیرو تورسی گی نو بے اعتبار کیف لرده او که دا دیرو نکمی نو اول با کم تا گوره بے با کیف تا گوره
لګي وب پلیتیږي اگر چې تغییر دا اوصاف نه آنه. ما ته څومره ویلو من زمانه غالبا او تل سیر او دوله شکاکی امام ابو حنیفه وای کثرت او قلت کې اعتبار داره د مبتلا به دا کله د پنځ ډېری وي نه پلیتيږي او کله کې وي نه پلیتيږي. اوس عوام خلقو اره صحیح نه لري نو تقریبا علماء مختلف اقوال نقل کړي کله لس پلس کې کله دولس په دولس کې کله اته په اته کې دا تقریبی اندازې دي حدود په شرعیات او ثابتېږي پاره او قیاس نه ثابتېږي ناری د عوام د فهم د پاره دا اندازې خو ده د یو جانب اثر چې بل جانب ترسي نو دا قلیل دي او چې نه رسیږي نو دا کثیر دي. رسیدل په یو د درو طریقو دی یا په تحریک یا په تکبیر یا په تسبیح یو طرف ته بوخه بل طرف مخد یو طرف ته خړه کې بل طرف مخړش یو طرف ته رنگ واشه بل طرف ته رنگ ورسي نو کله یو جانب اثر رسیده بل جانب ته دا قلیل دی او کنه رسیده نو دا کثیر دی. دا یو جانب اثر چې بل ترسي او پلیتی پرتای نو دا غي اثر بل جانب تم رسي نو استعمال د دې پلیت او بو کې استعمال د پلیته راځي او خدای وی فشتنه برستنه الاوسان واشتنه قول الزور او خدای وی ورز فاجر پلیته نه لري اوسېګا نو چې دا یو جانب اثر بل ترسي او استعمالو کې دا غوبونو دی کې استعمال د نجاست او د رجس راځي چې هغه منهي عنه دی په نص د قرآن سره. مونږ ته استاد صاحب چې امام ابو حنیفه په اصل کې اعتبار کیفیت لروي هو امام مالک سے کیفیت ظاهری لروي او امام ابو حنیفه کیفیت په علم د مبتلا به لروي یعنی بڑا اعتبار کیفیت لرو. نو عام شارحین وی امام بخاری دا حضرت امام مالک سے مسلک پخ کرده ذکر چی دی کم جانب پخ کی کنا نو آغی جانب کی دا علماء اقوال نقل کئی دا غبل نا نقل کئی نو دا زہری سے قول نقل کرده زہری فقیح دی تابعی دی او استاد دا مالک سے دی. شان مرشا سے فیض الباری کی لکھی چې د یو غیر مشهور روایت د احمد صاحب اختیار کړل هغه فرق د مایع او د جامد دی. هی پلیتی که مایع کې پرې وته نو ټول پلیت لکه اوبو کې پایو کې غوړو کې نرم غوړو او که جامد سیس کې پرې وته نو به پلیتی نه ا پلیتی او ماحول ورده او باقی پاکتی لکه غوړی منجمد شاک منجمد نو پسره مگا پریواتا نو مگا و ماحول وغرده و باقی ذکر دغا تفصیل پا ابو داود کیا لده فالقوها و ماحولها ماحول وی پا منجمد کے نا پا مائے کے نو دوی اختیار دا قول دا احمد سے غیر مشہور کرده چه دا مائے و دا جامد کے فرق تے کہ پا مائے سیز کی پلیتی پریواتا فلا تخربو انکان مائن فلا وإن كان جامدا فالقوها وما حولها ماحول ته ورځوي او پلیتی ته ورځوي چې کوم دې پورستا یقین وی چې اثر رسیدلې الر کا باقی غوړي خورا. نو شارحین وای چې د مالک صاحب قول اختیار کړی او شان مرشا صاحب وای د روایت غیر مشهوره د احمد صاحب اختیار کړی چې فرق د مایع او د جامد دی پکې دا نور مسئلے بے تبا ذکر کر. نو باو ما اقامنا نجاسات فی السمن والماء او دلیل دا چې دا سمن او د ما تمیزی کړی سمنی جدا کا او مې جدا کا نو که نجاست په سمن کې پریوتل نو القوها و ما حولها او که ما کې پریوتل فلا تقربوه فرق یو که کنه سمن خو عام جامد وی
او ما قمائش. وقال زوریو زوری سے بوئی لا باس بالماء او بپاکی دی ما لم یغیر طعم و ریح و لون چې سو پوری دی طعم و ریح و لون فرق میرا وسته پکې اعتبار کیفیت لرشل کمالک سمچو. وقال حماد دا متعلقات دا مسئلی دی. حماد ابن ابی سلیمان فقیه دا امت دی، دی اقوال دا نقل کئی اور روایت تی ند نقل کری. دری حماد دی او دری والا دا یوی زمانی دی خواہ حماد ابن زید، حماد ابن سلیمان، حماد ابن ابی سلیمان. حماد ابن زید متفقن علی راوی دی، طول محدثین تی روایت کی. حماد ابن سلیمان مسلم کئی اور استونی بخاری تی نکی. حماد ابن ابی سلیمان نا سنن اربعہ کئی شیخین تی نکی. دا حماد دا امام ابو حنیفوس دا دی پا خیال کے متحمو پا ارجاع سارا چی دی دا مرجعون دا اعمال جز دا امام نگرنی دا پا علتو بلخو بگیسنو ہمارا طویلو ارجاع دو قسم دا، یا ارجاع دا اہل بدعتو دا یا ارجاع دا اہل سنتو دا. خودو دیو تیسو بدو امام بخاری وی زد آغا چانا روایت نا نقل کوم چی آغا دا جزیت دا امانو قائلہ نرے نو دی با جزیت دا امانو نمو قائل دا ایو دا دیو جنا علماء دا جرح و دا تعدیل وی تو با جرح تنگورے کہ جرح بنا پا یو اختلاف مذہبی وی یا پا تعصب قومی و وطنی وی آغا اعتبار نشتا. نو حماد فقہ نقل کئی اقوال نقل کئی وقال خواہ دا زمون مسلک تکنے حماد ابو حنیفہ خو یوشی دے. وقال حماد لا باس بریش المیتتے دا مردار بانی پاکی دی دا شوافی پا ویختو بانو تا پلیت وی زمون پنیس اچ سیزونا چاہے کی رطوبت نی لکا ویختو بانی اردو کی اچ نا پاک. نو دے دا احناف قول اختیاری کہ حماد ابن ابی سلیمان ویلی دی چی بانا مردار کپاوبو کی پریواتا پاکا دا شوافی دم رستختی اغیوی دا انسان ویخت پری کڑی کپریواتا وبو پدیتے. وقال زوری فی ازام الموتا دا مرو اڈو کی نحو الفیل وغیره لکاتی اتیوس مردار دیکھا لیکن امیاب والا دی غاقونی دی داس دی نوی دا چی دی زہری سے بوئی دا زمون مسلک دی چی دندانی فیل ما ویلی دلی دی ویلی علماء دا سلف و صالحینو یمتشتون بها پا دندانی فیل کی پا دندانی فیلی گمنزی جوڑی کردی و اختفی گمنزی نو کدا پلیپی خود استعمال دا غی ناجائزو. ویدهنون فیها او دا دی پلوخو کی تیل استعمالی سر پی غوڑی لا یرون بهی باسن باک نگانی. دا زمون مسلک شوافی دا پلیت گنی او زمون پایمو کی امام ابو یوسف اگا فیل تا نجس العین وی نجس العین بجمیع ظاہی نفیدہ نشارش زوری وی ندا پاک تا زمون مسلکم پاک. او دی دورا دیم خبرہ دی دا علماء پاکان خول نخل کئی نو دا علماء خول معتبر دی کنا ظهوری قند شخص وی ادرکت ناسا من سلف العلماء ما پاقوانی استادان و علماء لی دلی دی چی اغیدہ دندانی فیل گمنزی استعمال کری دی او دا دندانی فیل کٹوٹے استعمال کری دی تیل پکی سارے پی غور کری دی نو کدا نجس العین وی نو استعمال دا نجس العین خو بندے نو اخوان دا علماء حجت مقابل اعتماد شیرے پاہا عالم بے اعتماد کے چلاغ پا دین و تقواستا اعتمادی او علماء ورطا عالم وی. وقال ابن سیرین و ابراہیم ابن سیرین و ابراہیم نخائیوی دا امام سے بدا استاد دا لا باس بتجارت العاج دا دندانی فیل تجارت روانے عاج اڈوکو دا اتی گورے ہر ساروی چی مرشی کنا
دا اډوکی زمانہ پس دیړي د عتیق اډوکی لکه د سنگي مرمر په شان تک سپین په زمانه نه خراب او پښتانه وی چې اتی چې جمدی وي د یو لاک ته او چې مرشي د 2 لاک خوش د کاغه اډوکی جدا کیو قرصای لاهور عجایبګر کې ما لیدلې دي د بادشاہانو د خود د مغولو او د شاهزادګانو دا سنگار میزونه دی واړه هغه د اتی د اډوکو جوړ کړی او سب تک سپین خپل باندې دا 400-500 کال په تیر شي نو دمدان فیل ډیر قیمتي دی هغه به بنگړي جوړېدل سپین کټوټه به جوړېدل خو به ګمنځ جوړولې ګیرو لا سرلا چلو رسالت علماء دا استعمال کړی دي او تجارت یې کړی دی نو کدا نجس العين میں به استعمال خنوي لکه د خنجر دا ډوک نو په دې کې رات کې په شافعي سے او په امام ابو یوسف او ورته نجس العين وای اتم لیدل تاسو نه مدینه منوره ته چا یو ځل تیر اوستو د مالک صاحب زمانه کې ټول خلک تماشې لولته زکاتيان په خوشکو علاقو کې ني دا وبو دونه په علاقو کې په ګرم ملکونو کې افریقا کې دي ځنګلي اتیا کړی امیر په فصل چې ورشي فصل خراب وي او ساتلی خړوي غړ او دا ځنګلي اکثر تور وي بچیم ورسري د هم ګرځي بعد علاقو کې دومره ډیری چې فصلونو ته نقصان رسي نو لا هلیکاپټر په وګرځي اجازونو کې او دارو په ورغورځي نو به خود شي را کوش علالی کیا ویني خپلونه ونیسو سمندر ته ورغ لکه تینی ول خډې ګام زماره پینشي ورکی دا خلطه مې دا شیره داسې کېده خلق کته کین په خلطه مرسي چرته لاسه سوار شف دا شو کوم پورا کې تاسو بغیر د نسوارو نه بل زمين لله نسوار دی دا نسوار د خدای به په بازي نه په جهاد کې پکاريږي نه په چړې تو په ځای کې پکاره اته خو الله د جهاد دا چې چلو چې ایرانیان او خالد بن ولید جنگ ایران سره د عمر غي په مستو غټو اچانو راغلي د هندستان نه راوست دی په خانو وراره اتی د هیڅ نه نه یریږي د اوخ نه یری یو خان ولیدل اتیانو منګ اټول کافرانه په پوګي چغوان به تی ګوري چاش اتی خو بیا بلای پاره پاسه دا ځکه واته کسان کنه اتی چې پلنګ ته نه خوږي دومره غټه سرمنه را نه دا چې په ناستي کنه نه پسټ ناستي دا اوس په دې سقي ورسره مدا چې وای نیلا روان شي نه کې ادا سرمنه داس شي نو به داس شي اټ شيره نو چې او خان ولیدل من له نو خدای شي کاسوار علم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل اصحاب الفيل راغلو هندوستان کې اتیان استا په افریقا کې دي نو لا باس به تجارت العاج عاجدان فيل تلي غاخوني داس دا ډیر قیمتي چې مرش دغه سپینی دا خرابيږي نه حدثنا اسماعيل قال سليم مالك بن شعب بن عبيد الله بن عبد الله بن عباس بن ميمونة عن رسول الله سئل عن الفارق سقطت في سمن مگا کپروزی په غړو کې فقال القوها وما حولها وكلوا سمنكم وردينا تایید د شامل شاسه معلومیږي چې فرق د مایع او د جامد کړي ځکه ما حول په جامدو کې نه په مایع او ما حول د مګي او دینه د احناف او د مسلک تایید معلومیږي چې نجاست کې اعتبار رسیدو د اثر لري نه د لون او طعم نو چې کوم دې ته اثر رسی هغه وړي لرکا او باقي کلو سمنکم نو فرق وکړه کنه وسه جامع ابن علي بن عبد الله قال السلام عليكم الشامل انا عبد الله بن عبد الله بن عتبة وسعد بن عباس بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فارق سقط في سمن
فقال خذوها وما حولها اما گونیس اور حواله ته او چاپیره پتر دا نه چې مړی علی چې جمدې وینو وړي نه پلیتای جمدې سیس پاکي کسپې مونږه ته پریوت خو خپلې پکې نه تلې نه جوټه شي ویني جوټه د سپې پلیتره سر دا کې پروت په خانه کې سپې اگر مې نو خپلې داسې کړل نو په پاکي ماته چاته کې کینی کنه اکثر سپې اره ګرمه کې چې بیرو نه خپلې پکې نه تلې نه دا پاک که ظاهري سپلیتی ور پورې نه خذوا ما حول فتو قال من قال سنة مالك ما له شيء يقول عن ابن عباس ميمونة ان بعض روایات کہ عن ابن عباس ميمونة ذکر نہ ہے عباس ہے کہ ميمونة ذکر ہے نو سیدہ شداد مسانید د ميمونی نہ ہے ابن عباس پر راس نہ دے اور دلے محمد قال عبد الله قال الرحمن مربي النبي ونيت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلمه يكلمه المسلم هر زخم چې مسلمان قرلی د خپل پلار کې يكون يوم القيامة كحياتها قیامت پر د مکه زخم مکه شانوي په دن بنکه پک مرسي والے شو تفجر دما ویني بتبيږي اللون لون الدم والعرق عرق المسك رنگ به د ویني خو بوی به د خوشبوئی وي دا څه د پاره ذکر کوي دې د پاره ذکر کوي چې اعتبار کیفیت لري دم دغه دم دې خو چې د اوسه دم شي نو سره پاک دی ځکه هغه خوشبوئی ده او چې د حسینی نور دم یې هغه پلیته بدبوئی ده نو قیامت پر د وینا بوی د مشکو کوي مشک دې فن الدم من المسك بعض دم غذالي د مشک د اوسه بعض اوسو دلته نوم جوړان دي داسې لکه د تی پشان غټه دا چولی ښکاری کنه ته بزر ورسي او دینه بغټه تاوه یعنی دا وینه خوريږي بدن کې نو چې دینه غټه تاو کې به اعلانه انت نوم تی پریکی انا نوم ته نافم دا وای نافه په خوا بارزان د درس اوس په 15 روپے کې گیا و نه کې د نوی نه او وینه چوچه شټول مشک او چې ځان دی ورونه راځو نه غوینه په بدن کې خورش نه هغه دومره خوشبوئی چې څوک وړي نشي د ډیرو خوشبوئی ډیر خوشبوئی سیزم سره نه شو کول اخوري ما د سارنپور نه یو چیر او سارنپور کې چې کی یو بډوي نو دومره خوشبوئی چې هغه ځان لسړی نشي سکلی هغه به نورو چې کې درې څلور پانه واچي چې بده الګي سارنپور چې نو دا شان دا مشک دا وینه نه پډیره خوشبوئی معلومه به په بعض خلکو جعلی نافي جوړ کړي اوی نو با سينور وینه پکې ګډه کې خوشبوئی معلومه به پدې چې دا وګینا ستنتار اوباسا ستنو تار سپین به پاغه مشک نافي نو باس کبوی د اوګي ختم کنو دا سوچه مشک او کبوی د اوګي ختم نکنو دا جعلی دی ځکه د اوګي بوی هیڅ نشي ختمول بغیر د مشک نه وګم دې کې پوزا نو مشک ډېر قیمت شي نو د اوګي بوی استنه باو باسي د اوګي د پلینا به پاغه کې نه باس مشک قوت بازیات دماغ کو لکئی ظلم مفارح ہے قیمتی داروں کے مشک شامل او سوچا مشک ډیر کم د چین نړۍ راځي د کوستان غرونو کې د غوسه ملاوي یو په افریقا کې د غوسه ډیر دي افریقا کې اسی موسه ډیر دي خدا خاص یو نوع ده دلته نوم جوړن او باب البول فی الماء الدائم بول په ماء دائم کې معنی بعض خلک وی دا احناهم مستدل ذکر کوي ځکه چې موږ بول دا مشاز دا وبوتا قبل التغيير پلیتوي او سلور دلیل تماویل کړه یاد یو حدیث د منع د بول فی الماء الراکد ترې چې په بول باندې خدای غیری او نو دا کې فرق نه راځي
دویم حدیث ته بلوغ الکل، دریم حدیث ته فارغ، او څلورم حدیث ته مستيقظ عن المنام. دا څلور دلایل درته ما ذکر کړي په دې چې احناف پای کې اعتبار تغییر دراوي یعنی وخود نجاست لري او تغییر پاره د مبتلا به کې یعنی په بول باندې په ما راکټ کې د بول ظاهري آثارو کې فرق راغلی او شریعت وینا توضؤ غسل به نه کې او دې کې مقدار د اوبو نه ذکر کړي نه د قلتين. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شيخ قال ابو عبد الرحمن بن محمد العرج حدثه انه سمع ابا هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون السابقون. دا یاد داره دا ابو هريره نه یو مجموعه حدیث نقل تقریبا یو سل اتدرش دا دو شاگردانو ته نقل کړي، یو حمام بن منبه بل عبد الرحمن بن هرمز العرج. نو چونکه په یو سند دخل احادیث ډیر دي صحیفه ده او په یو سند نقل دي. امام بخاری مغه صحیفه نقل کړي او د صحیفه په سر کې چې کوم حدیث دی هغه حدیث یو ټوټه نقل کړي، هغه سردار نحن الاخرون السابقون. دا په فضیلت د جمعې کې راغلی. نو دا سر ذکر کی او مقصد دا چې په کوم سند دا حدیث نقل دی دا رسته حدیث هم په سند نقل. او مسلم مولا د حمام بن منبه د عبد الرحمن حمام بن منبه په واسطه نقل کوي. هغه دا څه وایي فروالنا احاديث منها كذا وكذا. ابو هريره صحيفه احاديث عبد الرحمن بن هرمز نقل کوي امام بخاری ته. نو دې دا غیر به حدیث یو حصہ نقل کوي، باقی خپل مقصود حدیث. او مسلم مولا نقل کوي روالنا منها حادث. دا نحن الاخرون السابقون باب سره مناسبت نشته، دا د صحیفه غړوندې حدیث دی او مقصود پکې دا دی و به اسناده ام دغه حدیث په سند باندې دا جمله مخلا حالا يبولنا احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. نحن الاخرون السابقون په فضیلت د امت رسول کې دی. نحن الاخرون وجودا واتيانا الى الدنيا والسابقون دخولا الجنه. من راغلی په دنیا کې په آخر کې او جنت ته به محکزو. الحمدلله مونږ خدای د خلقو د پاره عبرت نو ګرځولو او خلک زمون د پاره عبرت وګرځو. زمون دین ناسخ وګرځو د ټولو ابيانو آخر کې زمون دین منسوخ نک. نحن الاخرون اتيانا موجودا الى الدنيا والسابقون في الدخول الى الجنه يوم القيامه. سید الکائنات په اول بز دروازه او کړه د جنت څنګه او زو زما امت په مخ کې تیری به بنور امتونه. نو دغه جملې دې سره مناسبت نشته، صرف د سند د پاره نقل چې په کوم سند دغه جمله نقل نه هغه سند دا واستین نقل چې درو